اومه ګټه: ستا د ژوند کیفیت له نورو سره ستا د اړیکو په څرنګوالي پورې تړلی. بازار کې دوه هټیوال سره ګاونډیان ول. یوې ګبین یا شات او بلې اچار پلورل. د ګبین په هټۍ کې ډول ډول ګبین په ښایسته لوښو کې ایښي ول. خو یو پلورونکی هم نه ورته تاوېده. بل لور ته د اچارو په هټۍ کې فقط یو ډول اچار خرڅېدل، خو هټیوال د سر ګرولو وخت نه مونده. طبیعي خبره ده چې د ګبین خرڅونکي طبیعت خراب و. ډېره هڅه یې وکړه چې خپل درد ته دوا ومومي چې پلورونکي ډېر شي، خو ونه شوه. له ځانه سره یې وویل چې کوم هوښیار چاته باید ورشي او مشوره ورڅخه واخلي. یو پوه سړي د جریان تر اورېدو وروسته دستي ورته وویل: ته په خپله هټۍ کې ګبین خرڅوي، خو ټنډه دې سرکه خرڅوي، اما ګاونډي دې اچار خرڅوي خو ټنډه یې ګبین. اتمه ګټه: که اوس نه نو کله. یو ورځ یو توتکۍ په یو انسان مینېږي، خپل ټول شجاعت سره ټولوي او د هغه انسان د کړکۍ خواته ورځي. د کړکۍ ښیښه یې په خپلې مخو کې ورټکوي. ټک ټک. سړی چې ډېر بوخت او د ښیښې دا ټکای تمرکز ور خرابوي، په غوسه کېږي او په غوسه د کړکۍ خواته ورګوري. دا کوم یو دی چې مزاحمت راکوي؟ توتکۍ سخته هیجاني کېږي. زړه یې لکه خولې ته چې راغلی وي. سړي ته وایي: ای انسانه، دا څه موده کېږي چې شاوخوا دې پروازونه کوم. ټول پام مې تا ته دراوښتی دی. نه پوهېږم چې ولې داسې راشوي دي، خو په دې ډېره ښه پوهېږم چې له تا سره ډېره مینه لرم. سړی چې کوم شی اوري باور یې نه راځي. په خپل کار بوخت وي، که تمرکز یې خراب شي او کار یې شاته وغورځېږي نو سټرس یې ډېرېږي. په همدې خاطر وایي: ګوره، مزاحمت مه کوه، ویني چې کار لرم. دا خبرې چې ستا له خولې وځي ټولې بې معنا دي. درځه خوشې مزاحمت مه کوه. توتکۍ ډېره خفه او زړه ماتېږي، خو امید له لاسه نه ورکوي. سل زړونه یو کوي او بیا ورته وایي: کړکۍ پرانیزه، اجازه راکړه چې دننه درشم. د ژوند تر پایه به له تا سره اوسم، سندرې به درته وایم، درځه چې ملګري شو. د سړي غوسه ډېرېږي. راشه که تودېږي. او هو دې خوا په څه دي؟ حد دې وپېژنه. ما خو نه دي اورېدلي چې یو مرغۍ دې په یو انسان مینه شي او د ژوند تر پایه دې خوشبخته زندګي کړې وي. زه خپل کار کوه، خوشې مې اعصاب مه خرابوه. توتکۍ ډېره خفه کېږي، خو نه غواړي چې په دومره اسانۍ له خپلې مینې تېره شي. وایي: داسې مه وایه، ګوره هوا د سړېدو په حال کې ده، خزان را روان دی، ډېر ژر به ژمی شي، واورې به وورېږي. کړکۍ خلاصه کړه او اجازه راکړه چې درشم. کله چې ژمی شي د سړو ورځو د تنهایي او ښه ملګری به دې شم. سړی له ځان سره وایي چې مرغۍ خو بیخي خبره رشخند کړه، د تللو اراده نه لري او هسې زورول کوي. د کړکۍ خواته راځي او وایي: کشي له دې ځایه ورکه شه، زه خپل کار کوه. اوس ما له خپل یوازیتوبه درته کوم شکایت کړی دی؟ ته څوک یې چې ما له تنهایۍ څخه ژغورې؟ توتکۍ مایوسه کېږي. په ما زړه د سړي له کړکۍ الوزي او له سترګو پناه کېږي. ورځې شپې اوړي. یو څه موده چې تېرېږي د سړي زړه نرمېږي، خپلې تېروتنې ته متوجه کېږي او په خپلو کړو سخت پښیمانېږي. له ځانه سره وایي: دا مې څه وکړل؟ کاشکې مې د هغې زړه نه وی ورمات کړی. کله چې هوا بیرته ګرمه شي بیرته به راشي. که دا ځل راغله نو کړکۍ ورته خلاصوم، دننه یې راغواړم او ورسره ملګری کېږم. سړی انتظار باسي. ورځې تېرېږي، اونۍ اوړي، ژمی خلاصېږي، پسرلی هم تېرېږي، اوړی را رسېږي، خو د توتکۍ څه درک نه رامعلومېږي. ډلې ډلې مرغۍ راځي. زمونږ د کیسې سړی له ټولو مرغیو د خپلې توتکۍ پوښتنه کوي، خو هېڅوک یې په اړه معلومات نه لري. سړی سخت خواشینی کېږي. د یو دانه خواته ورځي او موضوع له هغه سره شریکوي. له هغه پوښتي چې آیا کومه لار شته چې توتکۍ پیدا کړي؟ سړی په ټول خفګان او پښیمانۍ هوښیار سپین ږیري ته ژاړي، خو دانا په خواشینۍ سر ورته خوروي. بچیه، ستا پښیماني اوس هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې د توتکۍ عمر له 6 میاشتو ونیسه تر 1 کال پورې عمر وي. په ژوند کې د هیڅ چا زړه مه ماتوه، حتی یو زړه هم نه، ځکه چې وجدان ژوره او تیاره څاه ده او ورڅخه خلاصېږي نه. هغه ژوره ده چې ورڅخه راوتلی نه شي. لکه یونس عمره، یو ترکی شاعر او صوفي چې وایي:
که چیرې دې حتی یو زړه هم مات کړ نو لمونځ به دې لمونځ پاتې نشي. بیا به دې هره ساه در باندې بار وي. شکر ویستل به دې هم د وجدان په عذاب اخته کوي. تل به فکر کوي چې د خوشبختۍ وړ نه یې. په ځان کې به تل د ځان په محکمه کولو بوخت یې. انسان چې د بل په خوشبختۍ نه دی بریالی شوی، د ځان په خوشبختۍ خپل ژوند ته معنا نشي بخلی. هغه انسان چې فقط ځان یې خوښیږي، هغه چې فقط د ځان په خاطر پانګونه کوي، هغه چې یوازې له ځان سره مینه لري او د ځان ګټو ته لومړیتوب ورکوي، هغه انسان چې هڅه کوي له ټولو لومړی دې ښه حس ولري، بریالی او ښه ژوند نشي تجربه کولی. انسان یوازې او یوازې مینې ترلاسه کولو ته اړتیا نه لري، بلکې مینې ویشلو ته هم اړ دی. یوازې له ځان سره په مینې کولو خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی. د انسانانو د زړه ترلاسه کول، مهرباني، مرسته، لاسنیوی، بې قید و شرط مینه، د نورو ترڅنګ اوسېدل، د نورو خبرې اورېدل، وخت ورکول، بخشش، حتی هیرول. سمه ده چې دا ټول کارونه د نورو لپاره ترسره کیږي، خو په اصل کې دا زموږ هغه حیاتي اړتیاوې دي چې په دې ژوند کې باید پوره کړو. دا چې هغه څوک وبخي چې ستا زړه کله مات کړی وي، بدي له یاده وباسي، بیرته په خپل ژوند کې ومني، په سخت وخت کې ترڅنګ ودرېږي، ورته توقع ورڅخه ونه لري، تل د مینې لاس نورو ته وروږد کړي، انسان ته داسې سکون وربخي چې په بل هیڅ شي کې موندلی نشي. او وګوره که چیرې بیا هم ستا د نیکیو په بدل کې بدیو ته دوام ورکړ، نو بیا ورڅخه تیریږه او ملګرتیا دې ورسره ختمه کړه. ډیر ځله د دې شاهد یم چې اکثره انسانان په دې هڅه کې دي چې یو د بل حال خراب کړي، یو بل ته درس ورکړي، یو بل سپک او آزار کړي او له یو بل بد واخلي. او دا چارې ما سخت خواشینی کوي. دا چې د یو چا زارول یو څوک خوشحالوي ډیر وحشتناک نه دی؟ او دا لا پسې بیخي بده نه ده چې د نورو ازارول ورته د قدرت او ارزښت احساس ورکړي. موږ هغه موجودات یو چې د یو بل ترڅنګ خوښ او خوشبخته یو. باید د یو بل په قدر پوه شو. همغسې لکه بلخي مولانا چې فرمایلی دي، موږ ټول یو وزرې پرښتې یو، کله چې یو بل په غېږ کې ونیسو نو الوتلی شو. نهمه ګټه: رڼا له ټپونو څخه راځي. ځوان د سیند په غاړه خپه ناست و. یو سپین ږیری له هغه ځایه تېرېده. په ځوان یې پام شو، خواته ورغی او ورڅخه یې وپوښتل: ولې خپه یې ځوانه؟ ځوان ځواب ورکړ: زړه مې له خفګانه چوي، ټول ژوند مې ګډ وډ دی، آرام او سکون راڅخه ورک دی، حیران یم چیرې او په څه کې به یې ومومم. سپین ږیري یو پاڼه راواخیسته، سیند ته یې خطا کړه او ځوان ته یې وویل: دې پاڼې ته ځیر شه، وګوره کله چې اوبو ته وغورځي ځان د اوبو جریان ته سپاري، اخوا دېخوا ځي. سپین ږیري بیا یو غټه ډبره ور واخیسته او سیند ته یې وغورځوله او ځوان ته یې وویل: ډبره دې ولیده؟ د دروندوالي په خاطر په موجونو غالبه شوه او د سیند بیخ ته ولاړه. اوس دا راته ووایه چې د پاڼې غوندې آرام غواړي که د ډبرې غوندې؟ ځوان په حیرانتیا سپین ږیري ته ور وکتل او ځواب یې ورکړ: پاڼه خو آرامه نه ده، له هر موج سره ښکته او پورته غورځي او اوس خو لا ښکاري هم نه چې چیرې ده، مګر ډبره خو حد اقل په یو ځای کې ولاړه ده. زه د ډبرې غوندې آرامي غواړم. سپین ږیری مسکی شو او وویل: نو بیا ولې د ژوند له ناخوالو ژاړي؟ ډبره دي چې انتخاب کړه نو د هغه غوندې ناخوالې زغمل هم زده کړه. ډبره په سړه سینه هره ناخواله زغمي او سوړ هم له خولې نه وباسي. سپین ږیری خدای پامانۍ ته ځان جوړوي چې ځوان ناڅاپه ورڅخه پوښتي: که زما په ځای تاسو وئ نو د ډبرې آرامي مو ټاکله که د پاڼې؟ سپین ږیری یو شیبه غور کوي او بیا ورته وایي: ما په ټول ژوند کې ځان د هستۍ د سیند خالق او ژوند جریان ته سپارلی دی. په دې بیخي ډاډه یم چې د هغه سیند په غېږ کې یم چې ټولې ذرې له الهي وجوده سرچینه اخلي. نو په همدې خاطر هیڅکله نه ورخطا کېږم. ما به پاڼه انتخاب کړې وه. آرامي دا نه ده چې هر څه دې په سکون او سکوت کې قرار ولري. آرامي هغه قدرت دی چې باید د ژوند په ټولو لوړو ژورو کې حس شي. هغه څه دي چې د باندینی شور ماشور په اوج کې په خپل اندرون کې حس او ومومو. ځنګل خطرناک دی خو له ژونده هم مالامال دی. ټول غواړو چې بې جنجاله او له سختیو تش ژوند ولرو. همداسې نه ده؟ سختۍ دې نه وي
اسانۍ دی وي. ټول ښایستونه دې په موږ قربان وي. برکتونه، عشقونه، بریاوې، سلامتۍ، خلاصه مزې. هر وخت ولې کار وکړو؟ ولې باید د خپلو کارونو تاوان ورکړو؟ آیا داسې امکان لري چې هیڅ هم ونه کړو او خوندور ژوند ولرو؟ البته چې کیږي. له درده تش ژوند، آسوده او آرام ژوند هم ممکن دی. په نړۍ کې داسې ډیر انسانان شته چې دا ډول ژوند لري، خو بیا د دوی تر ټولو ستر درد بې درده ژوند دی او د درد نشوالی ورته په لوی درد بدلیږي. دا ډول ژوند نو داسې دی چې شپه ورځ په یو سپین رنګي کوټه کې اوسېږي، مطلق سپین رنګ، چې سترګې خلاصوي سپین رنګ ویني، چې بندوي هم سپین رنګ، چې ویده کېږي هم سپین رنګ او چې راویښېږي هم سپین رنګ، چې ځي هم سپین رنګ، چې درېږي هم. هیڅ ریتم پکې نه وي، فقط هغه څه ویني چې مغز تر فشار لاندې راولي او حواس دې ګډوډوي. هلته نو داسې هیڅ شی نه مومي چې در په یاد کړي چې ته دې ژوندی یې. هیڅ متفاوت حس نه لري او دا یو رنګي تا له داسې فشار سره مخ کوي چې ارمان درشي چې اوس کاشکې یو توره ورږه دې کوټې ته راشي، هیجاني دې کړي او د مغزو د اډرنالینو کچه دې پورته بوزي تر څو خپل حیاتي علایم حس کړي او دماغ دې بیا کار پیل کړي. دلته وی چې د عادي ژوند په قدر پوهیږي. په هغه ورځ به دې ژوند تفاوت حس کړي. څومره به درته عجیبه وي چې یوه توره ورږه ستا ژوند بدل کړي او حال دې ښه کړي. له درد او غمه تش ژوند کټ مټ د همدې سپین رنګې کوټې غوندې دی. انساني احساساتو، عقل، هوش او حواسو ته ستر تهدید سپین رنګې کوټه ژوند نابودوي. زما پان اوس دوباره فکر وکړه. دې پایلې ته به ورسېږي چې سپین رنګ او له درد او غمه تشه کوټه مناسب انتخاب نه دی. سمه ده چې ځنګل له خطره ډک دی، خو که په دې وحشي ځنګل کې ژوندی پاتې شي نو د خپل عمر هره ثانیه به درته سپېڅلې ښکاري. په ځان به ویاړي او د زده کړې مهارتونو په خاطر به دې شکر کاږي. 10مه ګټه: پوهېږي چې کله دې له لاسه ورکول پیل کړي دي، هغه وخت چې په لومړي ځل کم راغلی. د یو کلي خواته یو پراخ او بکر څړځای و چې د وښو او اوبو هیڅ کمی پکې نه و. په زرګونو غواګانو پکې ژوند کاوه، خو دې غواګانو له زمریانو ښه ورځ نه درلوده. زمریان به چې وږي شول، د څړځای په لور به یې مخه کړه او یوه غوا به یې ښکار او ځانونه به یې ماړه کړل. تر یو څه وخت کیسه همداسې روانه وه. یو ورځ غواګانې سره راغونډې او دې ستونزې ته یې حل لاره ومونده. زمریانو به چې کله هم حمله وکړه، ټولې غواګانې به څنګ په څنګ ودرېدې. یوه دفاعي دایره به یې جوړه کړه او په دې توګه به د زمریانو حملې خنثی کېدې. اوس چې کیسه دا ډول شوه، زمریان هم مجبور ول چې دې ستونزې ته یو حل لاره ومومي. نور نو د غواګانو ښکار اسان کار نه و. یو زمري وویل: فکر کوم نور نو باید له دې ځایه ولاړ شو او کوم بل څړځای ومومو. دلته نور د پخوا په څیر خېټې نشو مړولی. غواګانې حتی د ورنږدې کېدو اجازه هم نه راکوي، تل وږي یو. نور زمریانو هم د هغې خبرې تایید کړې. بالکل باید کوم بل ځای ومومو. په دې ترتیب زمریان د بل ځای لټولو په فکر کې شول. په دې وخت کې د زمریانو د کورنۍ تر ټولو زوړ او هوښیار غړي وویل: ما ته غوږ شئ، بل ځای لټولو او تللو ته اړتیا نشته. زه پوهیږم چې دا مشکل څنګه حل کړم. تاسو فقط دومره وکړئ چې ما تر هغوی پورې ورسوئ چې یو وړاندیز ورته وکړم. نورو زمریانو یې خبرې ته چندانې اهمیت ورنه کړ. له یو بله یې سره وویل: دی به څه وکړي، خو بله چاره هم نشته، مجبور یو چانس ورکړو. نو هغه ته اجازه ورکړه او په تمه شول. زوړ زمری یو سپینه ټوټه له لاسه تاووي، د غواګانو خواته ورځي او یوې غوا ته وایي چې غواړي ستاسو له مشر سره دوستانه خبرې ولري. د غواګانو د رمې مشر چې خړ نومیده، د ورتګ اجازه ورکوي او ورته وایي چې وغږیږي. زوړ زمری ورته وایي: درنو غواګانو، د زمریانو د کورنۍ په استازولۍ مې مزاحمت کړی دی، تر څو له تاسو څخه بخښنه وغواړم. سمه ده چې موږ په کراتو ستاسو پر رمې برید کړی او ځینې مو درڅخه ښکار کړي هم دي، خو آیا د دې کار په دلیل پوهیږئ؟ دا ټول د هغه ژیړې غوا په خاطر. هغه داسې زړه وړونکی رنګ لري چې سترګې مو ورڅخه نه اوړي. حتی کله چې ماړه هم اوسو، بیا مو هم ښکار ته زړه کیږي. موږ څه ملامت یو؟ دا ټوله د هغې ګناه ده. زموږ تمرکز له منځه وړي. داسې وکړئ چې هغه موږ ته را تسلیم کړئ.
په دې توګه به تاسو هم له غمه خلاص شئ او موږ به هم آرامه شو او دواړه خواوې به په سوله کې ژوند وکړي. خړ په چورت کې ځي. د رمې له نورو غړو سره د مشورې لپاره وخت غواړي. ټول مشوره سره کوي او دې پایلې ته رسیږي چې د زاړه زمري وړاندیز ومني. د دوی په اند د ژړې غوا تسلیمول منطقي کار دی ځکه چې دواړه خواو ته به آرامي او سوکالي راولي. او په دې منځ کې یو خالداره زړه غوا اعتراض کوي. دا امکان نه لري. موږ باید په هیڅ قیمت خپل کوم یو دښمن ته ونه سپارو. خو هیڅوک یې په خبره غوږ نه ګروي او په دې توګه ژېړه خوارکۍ زمریانو ته تسلیمیږي. ټولې غواګانې خفه کیږي خو له ځان سره فکر کوي چې د رمې د ژغورلو لپاره له دې بل ښه کار ممکن نه و. له زمریانو سره د سولې د برقرارۍ لپاره مجبور دي یو کس قرباني کړي. لکه څرنګه چې توافق شوی او په رښتیا هم ډیره موده زمریانو په غواګانو حمله ونه کړه. ټولو باور کړی و چې نور نو په سوله کې ژوند کوي. خو یو ورځ بیا زمریان وږي شول او د غواګانو غوښه هم ډیره خوږه وي. زمریانو یو ځل بیا زاړه زمري ته مخ کړه. وږي شوي یو چاره راوګوره. زوړ زمری بیا د غواګانو مشر ته ورځي او په ډیر درناوي ورته وایي سلام قدرمن خړ صاحب. ومولیدل چې موږ په خپله خبره څومره کلک ولاړ یو. د امن په فضا کې یو د بل تر څنګ وسو. حتی یو زمری هم ستاسو پر رمې برید نه دی کړی. خړ په ډیر ډاډ ځواب ورکوي بالکل همداسې ده. په څړځای کې امن او امان دی. زوړ زمری ورته وایي خو موږ یو مشکل لرو او زه راغلی یم چې حل یې کړو. خړ غوایي حیرانېږي او وایي کوم مشکل؟ زوړ زمری ورته وایي چې ستاسو په رمه کې هغه اوږدې لکۍ والا غوا زموږ طبیعت ډیر را خرابوي. هر خوا چې ګورو هغه راته ښکارېږي. لکۍ دومره اوږده ده چې له هر لورې ښکارېږي. په ډیر مشکل سره خپل ځان کنټرولوو چې حمله پرې ونه کړو او خدای مکړه خپل قول مات نه کړو. ښه به دا وي چې هغه موږ ته راوسپارئ تر څو دا مشکل رفع شي او راغلی امن خراب نشي. په دې توګه به زموږ ورورولي دوام ومومي. خړ غوایي یو ځل بیا څړځای ته ځي او د خپلې رمې له مشرانو سره مشوره کوي. هغوی فیصله کوي چې اوږدې لکۍ والا غوا زمریانو ته وسپاري او په دې توګه راغلی امن برقرار وساتي. خالداره زړه غوا یو ځل بیا اعتراض کوي خو څوک یې خبره نه اوري او په دې ترتیب سره چې زمریان کله هم وږي کیږي د غویانو رمې ته ورځي او په یو بانه یو غوا ورڅخه راولي. د وخت په تېرېدو سره زمریان چاغېږي او خپل پخوانی قوت او قدرت بیا مومي او غواګانې ورځ په ورځ ضعیفه او شمېر یې کمیږي. غواګانې نور د پخوا په څیر نه دي چې سره یو ځای شي او له رمې ساتنه وکړي او زمریان هم باجرته شوي دي. زمریان نور بې له دې چې په کومې بانې پسې وګرځي هر کله به یې چې زړه و په رمې به یې برید کاوه او یوه غوا به یې راڅملوله ځکه چې د غواګانو رمې د دفاع هیڅ چانس نه درلود. حتی ځینې وخت به یې هغوی ته ویل یوه غوا راکړئ که نه ډېره به درته ګرانه پرېوځي. غواګانو به د اعتراض جرأت او توان نه درلود. زمریانو به چې څنګه ډول واهه دوی خوارکیانې به ورته ګډېدې. د رمې شمېر ډېر کم شوی و. یوازې یو څو مشران او خړ غوایي پاتې ول. دوی هم خپل نوبت ته په تمه ول. له ځانه سره یې وویل لویه تېروتنه مو وکړه. ژېړه غوا مو باید نوی ورکړی. کومه ورځ مو چې ژېړه غوا ورکړه همغه مو د بربادۍ ورځ وه. ډار د مرګ ورور دی. هیڅ قوت د ډار په اندازه د انسان ذهن نه خرابوي. کله چې انسان وډار شي نو له ډیرو شیانو څخه تیریږي او ډیرو خلکو ته باج ورکوي فقط د دې لپاره چې ډاریږي نو خپل تر ټولو لوی قوت ته چې دی لري له لاسه ورکوي ځکه چې هر وخت ځان له ننګونې یا تهدید سره مخ ویني. ډار د دې سبب ګرځي چې انسان له خپلو وړتیاو څخه ناخبره شي. ډار د دې توان لري چې یو ډیره ناچیزه ننګونه له حده ډیره لویه کړي، خپره یې کړي او په یو لوی دوزخ یې بدله کړي. د بریا باور له منځه وړي او د لاسه ورکولو باور قوي کوي. د ډار په برکت کمبودۍ ستریږي او حتی د دروغو تهدیدونه هم قوت مومي. نوموتی فلمي ډایرکټر ایم نایټ شیامالان د کلی په نوم یو مشهور فلم لري. په فلم کې یو کلی نندارې ته وړاندې شوی دی چې دروازې د ټولې نړۍ په وړاندې بندې وي. په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې د نوموړي کلي ټول اوسیدونکي له خپل ژوند څخه ډیر راضي دي، خو چې سم متوجه شي نو ویني چې کارونه لکه څنګه چې ښکاري هغسې نه دي. په اصل کې هغوی خوښ او آرام نه دي، بلکې برعکس د یو ډار او تهدید په واسطه محاصره شوي دي. دغه کلی یو مشخص سرحد لري او کلیوال له نوموړي سرحد څخه بهر نه وځي، ځکه چې له ټاکلي سرحده ورهاخوا ځمکه په یو ناشنا مخلوق پورې اړه لري او کلیوال په دې باور وي
چې که څوک له دې سرحده پښه واړوي نو په کوم غضب به ګرفتاریږي. د دې لپاره چې د ناشنا مخلوق له ضرر څخه په امان کې اوسي نو ټول کلیوال کوښښ کوي چې له دې سرحده په ناپامۍ کې هم پښه وانړوي. په داسې حال کې چې له نوموړي سرحده وراخوا یو موډرنه نوې نړۍ شتون لري. د دې لپاره چې نوموړی کلی له موډرني نړۍ څخه لرې وساتل شي، چارواکو او سیاستمدارانو ځانګړي ماسکونه او یونیفارم والا کسان د کلي په شاوخوا کې ګمارلي وي. یعنی په اصل کې ناشنا مخلوق چې کلیوال ورڅخه ډاریږي بل څوک نه بلکې د همدوی په څیر انسانان وي. نو تاسو شاهدان یې چې زموږ په وړاندې هغه ذهنونه دي چې د ارواپوهنې له نظره لاسوهنه پکې شوې ده. هغه انسانان چې له ذهني پلوه فلج شوي دي دوی د یو دروغجن او غیر واقعي موضوع په وسیله تهدیدېږي. له دې ډاره چې د کومې پیښې ښکار نشي نو ټول عمر به د نوموړي کلي د زندانیانو غوندې ژوند تیروي. دا سمه ده چې په یووالي کې قوت دی، خو کله چې د خلکو یوه ډله په جمعي توګه په ډار محکوم شي نو د دوی اتحاد د هغوی د بربادۍ لامل ګرځي. هغوی د ډار په خاطر په باج ورکولو مجبوریږي. د ډار قوت یووالی او اتحاد کمزوروي او له منځه وړي. له کوم شي څخه چې ډارېږي معمولاً د هغه له فکر څخه لږ خطر لري. په ډار محکومیت له ډاره ډیر ډارونکی دی. له دې ډاره چې ستونزه جوړه نشي یا کومه مسله پیښه نشي هر ځل تسلیمېدل د زمریانو د کیسې په څیر مقابل لوري باجرته کوي او په پای کې به بایلونکی تخپلی. 11مه ګټه هغه جادویي تورې چې ټول باید ورڅخه خبر شي. 15 کاله مخکې مې ټامي په لومړي ځل په خپل ټولګي کې ولید. زما په درسونو کې به یې ګډون کاوه. د ټولو پام به یې وراړاوه او دی په خپله هم په دې موضوع پوهېده. دنګه ونه، ډېر ویښتان، ښایسته ځواني، مطلب منفرد سټایل یې درلود. د بحث ډېر شوقي و. شونی نه و چې په ټولګي کې شتون محسوس نشي. د هر شي اثبات ته به یې دلایل غوښتل، حتی چې د خدای پاک. بحثونه او پوښتنې ډېرې خوښېدې. د فراغت په ورځې د خدای پامانۍ په وخت کې راڅخه وپوښتل، استاده په دې باور لري چې یو ورځ به زه له خدای سره ملاقات وکړم؟ په خندا مې ورته وویل فکر نه کوم. په حیرانتیا یې وویل یعنې څه؟ تاسو خو په خپلو درسونو کې بې له قید و شرط څخه د خدای په حضور ایمان درلود. ورته ومې ویل فکر کوم چې ته به خدای پاک ونه مومې، خو په دې سلسله باور لرم چې یو ورځ به خدای پاک ته هرومرو ومومي. ټامي په خبرې ډېر غوږ ونه ګراوه، مسکی شو، خدای پاماني وکړه او پسې ولاړه. بیا مې اوږده موده ونه لید. وختونه تېرېدل او یو ورځ ناڅاپه بیا را پیدا شو او راته وویل چې په سرطان ناروغۍ اخته شوی دی. سخت ډنګر شوی و، ویښتان یې کم کړي ول او هغه پخوانی ځواني نه وه پات. او سترګې لا همغسې کنجکاوه او له پوښتنو څخه ډکې وې. وی ویل استاده فکر نه کوم چې ډېر وخت یې ولرم، ممکن یو څو اونۍ او یا له هغه هم کم. طبیعت مې ډېر ورته خراب شو. مال یو پوښتنه در څخه وکړم. وی ویل ولې نه استاده مهرباني؟ ورته ومې ویل ته خو ډېر ځوان یې، لا خو 40 کلن یې، نو څنګه وایې چې وخت یې کم پاتې دی او له دنیا ځي؟ دا نو څنګه شونې ده؟ په خندا یې ځواب راکړ له دې لا پسې بدتر کېدی هم شو. فکر وکړه چې اوس زه 50 کلن وی، هره ورځ به مې شراب څښل، د لیوانیانو په څیر کار به مې کاوه، ډېرې پیسې به مې ګټلې وی او دا شیان به مې ښه ژوند ګڼلې. نور هم درته ووایم؟ سر مې ورته وښوراوه او ومې ویل نه نه بسه نه کوي. استاده د فراغت ورځ مې په یاد ده چې راته ودې ویل چې فکر نه کوم چې ته دې خدای ومومې، خو هغه به د هرومرو پیدا کړي. په دې خبرې مو همیش فکر کوم. کله چې ډاکټرانو زما له بدن څخه د معایناتو په موخه سمپل واخیست نو راته یې وویل چې سرطان لري. له همغې ورځې راهیسې سخت په خدای پسې یم. ناروغي مې د بدن نورو غړو ته په ډېرې چټکۍ سرایت وکړ. تر سهاره مې دعاګانې وکړې خو بدلون راکې رانغی. الهي معجزه پیښه نه شوه نو ما یې هم لټون پرېښود. نور مې نه غوښتل چې پاتې ژوند په دې ضایع کړم چې آیا له مرګ څخه وروسته ژوند شته که نه؟ په رښتیا خدای شته؟ آیا انسانانو ته پیغام لیږي؟ آیا معجزې په رښتیا دي؟ پرېکړه مې وکړه چې تر دې مهم کارونه مې په مخه دي او ته را په یاد شوې. یو ځل دې راته ویلي ول له خلکو سره بې له دې چې ورته ووایم چې مینه در سره لرم خدای پاماني ښه نه وي.
ما هم په آخري ورځو کې پریکړه وکړه تر څو دا کمبودۍ پوره کړم. تر ټولو سخت کار مې له خپل پلار څخه پیل کړ. یو ورځ یې ورځپاڼه لوسته. خواته یې ورغلم او ورته ومې ویل باید یو څه درته ووایم. پلان مې ورځپاڼه بنده کړه او راته وویل چې ووایه. ورته مې وویل له تا سره مینه لرم. غوښتل مې له دې خبر شي. ټامي چې کله دا کیسه کوله نو خوله یې له خندا ډکه وه. کیسې ته یې دوام ورکړ. نو استاده پوهېږي ورځپاڼه مې د پلار له لاسه وغورځېده او راته وویل چې رښتیا اورې او بیا یې هغه کار وکړ چې هیڅ کله یې نه و کړی. پوهېږي چې څه یې وکړل استاده؟ خپل زوی کلک په غېږ کې ونیوه او په چغو چغو یې وژړل. تر سهاره مې له پلار سره بنډار وکړ. مورجانې، خویندو او ورونو ته مې د مینې در سره لرم ویل اسان ول. هغوی هم په غېږ کې ونیولم او ټولو ښه ډېر سره وژړل. بیا مې له ځان سره فکر وکړ چې ولې مې دومره کلونه دا کار نه و کړی او دا فرصت مې له لاسه ورکړی. او بیا یو ورځ څه وینم چې خدای پاک جل جلاله په رښتیا هلته و. د خدای پاک شتون مې حس کړ. ته به وایې چې په هغه ورځ چې دعاګانې مې کړې وې خدای پاک هلته و. حق ذات هم ځان ته برنامې لري. ما یې نور لټون پرېښی و ځکه چې د موندلو امید مې له لاسه ورکړی و. مایوسه شوی وم خو لکه تا چې ویلي وو قربان یې شم هغه زه موندلی وم. ورته ومې ویل ټامي اوس دې نکته موندلې ده. یو ډېره مهمه موضوع تشریح کوي. هغه موضوع چې له انساني بعده ډېر ارزښتمن دی. لګیا یې د خدای پاک د موندلو تر ټولو ډاډمنه لار دې موندلې ده. ګوره یوازې هغه مهال چې اړتیا لري لټون هیڅ په درد نه خوري. کله چې د خپل زړه دروازې د مینې او خلوص په مخه پرانیزي کوم شی چې لټوي هغه به دستي ومومي. بیا مې یو غوښتنه ورڅخه وکړه. ټامي ممکنه ده چې یو ورځ راشي او دا خبرې په ټولګي کې له نورو زده کوونکو سره هم شریکې کړي. وویل هو ولې نه. یو ورځ مو سره وټاکله خو په هغه ورځ رانغی. البته یو ورځ مخکې احوال راکړی و چې ډېر کمزوری او بې حاله دی. میسج یې راوکړ چې زما پر ځای تاسو ووایئ یوازې په ټولګي کې نه بلکې ټولې نړۍ ته یې ووایئ. ما هم ورته وویل چې تشویش مه کوه وایم یې. په لومړیتوبونو دې تجدید نظر وکړه. ښایي دا وروستی چانس وي. له چا سره چې مینه لرو زمونږ کورنۍ غړي او نږدې خپلوان لکه هیڅ کله چې زمونږ لومړیتوبونه نه وي ځکه چې هر وخت لاسرسی ورته لرو. هر وخت له بیګانه او نور انسانانو سره زمونږ اړیکې په لومړیتوب کې وي. دا ځکه چې دا اړیکې یا د دندې لپاره وي یا د تعلیم یا د ډیرو نورو مسایلو لپاره او په هغوی مو پانګونه کړې وي. د دې لپاره چې راتلونکي کارونه مو هم خطر سره شي نو خپل ډیر وخت له هغو کسانو سره تیروو چې له هغوی سره مو تر ټولو ډیرې کاري، تعلیمي او نورې بریاوې تجربه کړې وي. هغوی چې مینه ورسره لرو لکه له نوم څخه یې چې څرګندېږي ډیره مینه ورسره لرو او هغوی تل له موږ سره دي په موږ پورې اړه لري. په هر حال یو ورځ به د هغوی نوبت هم راورسیږي. یو ورځ به وخت ورکړو، کیسې به ورسره وکړو، چکر ته به ورسره ولاړ شو، یو ورځ به چیرې سره کینو او چای به ورسره وڅښو. بالاخره یو ورځ به د هغوی د زړه خبرو ته هم غوږ کېږدو. یو ورځ به له هغوی سره هم ښې ورځې تجربه کړو. خو کله او څه وخت؟ ژوند ډیر تیز روان دی او ژر به تیر شي. زموږ بوختیاوې به هیڅ کله خلاصې نشي. کله مو چې وخت ومونده او پریکړه مو وکړه چې له هغوی سره ووینو نو آیا هغوی به په خپلو پخوانیو ځایونو کې ومومو؟ آیا هغوی به موږ ته په تمه وي؟ د دې خبرې څه ضمانت شته؟ په هر صورت اوس مو چې وس بر دی چې د هغوی دردونه دوا کړو، ستونزې ورحل کړو، مرسته ورسره وکړو یا تر څنګ یې ووسو نو درځئ چې بیړه وکړو. ممکن بیا ډیر ځنډ وي چې هغوی ته ووایي چې مینه در سره لرم. یو ملګري مې د ډیرو بوختیاو په سبب د خپل مور په حق کې ډیر زیاتی کړی او تل یې د وجدان عذاب درلود. کله یې چې بوختیاوې کمې او خپل کارونه برابر کړل نو یو متأهل او اولادداره سړی و. کله یې چې اولادونه او میرمن کوم چیرې په چکر تللي ول نو دی هم په دې توانېدلی و چې د خپل مور لیدو ته ورشي. مور یې ژوندی وه، خوراک او څښاک یې کوه، خو خپل زوی له هیره وتی و او ذهن ته یې نه شوی راوړلی. زوی خپلې مور ته وویل چې مورجانې ډیره مینه در سره لرم. خو مور به یې د بیګانه په څیر ورته ترې ترې کتل او ورته ویل به یې چې ولې مینه را سره لري. زوی ورته وویل چې ما فکر کاوه چې ته به مې په تمه یې. سمه ده چې هغه کسان چې موږ مینه ورسره لرو تر خپل وسې به تر یو وخت پورې زموږ په تمه پاتې شي.
خو ځینې وخت ژوند هغوی ته د دې مجال نه ورکوي چې تر اخره زموږ انتظار وکړي. د وخت د همدې کمبودۍ په خاطر درته وایم چې همدا اوس یې پیل کړه. همدا اوس ووایه چې مینه در سره لرم، څومره ښه ده چې تا لرم. د دې خبرو لپاره څه ته په تمه یې؟ کوم کار له دې مهم دی؟ حتی همدا اوس دستي د دې کتاب په همدې پاڼه کې یو نښه کېږده، پورته شه او په منډه ورشه او هغوی ته چې مینه ورسره لري ووایه مینه در سره لرم. د دې جملې د ویلو لپاره باید مرګ ته په تمه ونه اوسو. همدا اوس یې ووایه، ښایي بیا چانس نه وي.